رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه بلال څه عمل کوي زکه چې کله زه په ویخه جنت لاړم یا په خوب کې الا سمعت خشخشتک امامي بلال چې کله زه په ویخه جنت لاړم یا په خوب کې لاړم نو د ځان نه مخکې د تا کشار واورم بخاری کې روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه فرمایل یا بلال حدثني بارجع عمل عملته في الاسلام اے بلال ته په اسلام کې څه عمل کوي دا ته څه عمل کوي ځکه فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنه جنت کې چې زه روانم د ځان مخ کې د تا د پڼو د کېړو کشار مانه مخ کې روان رسول الله ته فرمایي بلال مونږ ته عمل وخایا نو بلال رضی الله عنه فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل نه معلوم غلام سړی و یو څو چټاک باندې دغه قیمت و ابو بکر رضی الله عنه باندې آزاد کړو چاندي یو څو چټاک او دارن چې نسب ګوره نو د پلان مخ کې دغه نسب بلال بن رباح بس په دې باندې ودرې بیا خلک سوي مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان کوون کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان والا بیا به دغه پورې نور دغه نکنه د معلوم خورونه ګره دا ما او تای پر لوی عبرت ده چې اصل شی عمل لا کنه نسب د انسان ډیر اوچت وي خو چې عمل ورستو کی سړی نسب نشي مخکې کولای بلال رضی الله عنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته خپل عمل نه معلوم چې الله تمره درجه ته زور وسو چې جنت کې تر رواني او تا د کېړو کشار ما د کېړو کشار ته نه مخکې روان ما ته بل عمل نه معلوم الا یو عمل را معلوم دا قوم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لم اتطهر في ساعه من ليل او نهار د شپې یا د ورځې چې کله ځم او د څو کما الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د شپې یا د ورځې ځان پاک کما او د څو کما چې څوره مې په نصیب کې عمر نفل کم ورونو کم از کم د سړی او د څو کې دا ډېر لوی عمل لا دا ډېر د خیر والا عمل لا چې او د زو ته وګو په کار چې 2 رکعاته نفل به باندې وکړو